السلام علیکم ورحمت الله. ګران دوستانو پوهیږئ چې کومې کورنۍ ته راغلي یو یا دا مرسته مو کومې کورنۍ ته راوړي، هغې کورنۍ ته چې تېره ورځ مې یوه ویډیو شریکه کړې وه چې دغه مور د سړک په ژۍ باندې د سړک په څنډه باندې ناسته وه، چرګه ورسره وه او د ډېر مجبوریت له امله یې دغه کار کول، یعنې چرګه خرڅوي یا چرګې خرڅوي او خپل فامیل پرې ساتي. ډېره زیاته مننه له ټولو قدرمنو او با احساسه افغانانو ورونو، هغه که په هېواد کې دننه دي یا له هېواده بیرون دي چې زموږ سره یې تر خپله وسه پورې همکاري وکړه. تقریبا هغه څه چې په ورځني ژوند کې استعمالیږي، خوراکي او غیر خوراکي شیان، هغه مو یوه اندازه رااخیستي دي، تر څنګ نغدي همکاري ده چې دې مور ته به یې سپارو. مخکې له دې چې نورې خبرې وکړو، اول به نغدي همکاري مور ته وسپارو، د هغه وروسته به لږ خبرې وکړو، بیا به نو ویډیو هم راټوله کړو. نو تقریبا د 8,500 افغانیو مو شیان اخیستي چې تاسو په ویډیو کې را سره ګورئ. اوړه دي، غوړي دي، مرسته ده چې بېلابېلو ورونو زما سره کړې وه، دغې مور ته یې سپارم. مورې دا د همکاري نو مورې هغه چا چې همکاري کړې ده ویډیو هم دغه زه فقط هغه ستاسو دعاګانې غوښتې او نه غواړي چې نوم یې په ویډیو کې خپور شي. چې حال یې کې ته سره خدای کامیاب یې که خدای داری پیدا دوړ جهان بریا په لوس ور که خدای به تقبل یې که هر مشکلی حال که خدای د دښمن نه په امن کې امیک پشونی ما که خدای تو څه د خدای وساتي، میک د خدای وساتي، هغه خلق د خدای وساتي. امین امین. ډېره زیاته مورې مننه مورې. نو دغه شیان مو چې راواخیستل دا ممکن ما ویل چې دغه نغدي ورته وسپارو، خو ومو غوښتل چې دغه شیان چې اړتیا ورته لري نو دا مو دغه شیان واخیستل، پاتې روپۍ چې بقایه شوې 15,500 افغانۍ نو دا مې نغدي درته وسپارلې. انشاءالله میک ډېره مې د ګزاره پشي بیا په دان د مریضونو هغه مې ټول خدای پاک پیر ریخو ټول تال دي داس تال دي چې نه څه کوي دا انداجن کوي مې یې د کارت نه نستا نه هغه ویل کې وشته زر سانه را چه کې په ملک نستا اونتا دینا دوره غمو تاشون خوزا در سما پارینا نواره خمو چی خود ساسایی که بدم را به تزر روشنن نو وقت چپو من نرا مریضون دی به واسایی دی خودساو که کانی چرگا خوزی که وای منا که خرسابیه پا دا پخته وطن که دا پا چرگا زیده ونا پا کود که پتا ورامدن چی دا کیری نامو ونوینی شارونه بیا به پیغیر در کردی خولتا می بیا اوینی ارسی که تا چی سر غالی ما ورد که سر یه لگوخی ترشین استا اون سا وای به واسیده. نو ځینو ملګرو نور هم د همکارۍ ژمنې کړې دي چې تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلي، که هغه هم راورسېدې مور انشاءالله هماغه به هم تاسو ته سپارو. بس خدای نه کامیاب لري. زه به د مریض ځای پاکستان ته به بزنم چې دا راڅه نه را پیدا شي چې دا ځای مې رخ نه رخ مې هېڅ خوري یا نشته دا خو خپل د هر شي پیرا دی خدا د چې هېڅ لیوانی دی کنی ماشین یازده دی میټار یازده هر یوازده سر کرنه تقریبا څومره مصرف به پرې وشي؟ په پاکستان کریه میک ته نه دی معلومه دوایی بی څومره قیمت چې دای میګیره به ولای وای چې کتلای وای چې سبب شوی څه دی دیوا شبکه رغ میټی ستړي ماش تر کوي د سره کینی د سره درګي پښتنه د نه کو پیوا شبکه 10 شي شیطان ورشي د مکمل خلخوناس تی پاک خوري بس ضرورت نه شم لګلای وکړه ته چې یو چا سره غوښه په نڅ کسان بس زناوی بلا تقریبا یو 4-5 کسانو زموږ سره ژمنه کړې ده، میسجونه یې موږ ته کړي وو، موږ هم ورته ویلي دي چې انشاءالله ستاسو مرسته به دغې مور ته رسوله، که څنګه مو چې دا مرسته ورته ورسوله، که هغو ملګرو هم زموږ سره همکاري وکوله نو انشاءالله دې مور ته به یې وسپارو، د خپلې ناروغو لورګانو د خپل ناروغ زوی درملنه به یې پرې وکړي او دې تر څنګ چې ما تېره ورځ تاسو ته په ویډیو کې لیدلي وو چې په نغري کې هېڅ هم نشته دی، ډېر کمه زره اوړه وو نه مورې؟ مو ولدل په هغه ورځې مو دونه نه وه خو یوه تروړه پارین بل چارته چولی دو او دا د ویډیو وروسته بل چا همکاري کړې وه څوک به راغلي؟